د تاجکستان په بدخشان کې څه د پاسه 100 تنه یاغیان نیولي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د تاجکستان په بدخشان کې د څه د پاسه 100 تنه یاغیان نیولي دي. د تاجکستان پولیسو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مې په 9مه د غوایي په 9مه ویلي چې د ترهګرو ضد عملیات په ترڅ کې څه د پاسه 100 تنه یاغیان نیولي دي. دغه نیول شوي تاجکستان په ختیځ کې د خونړۍ نښتو وروسته شوي دي. هغه سیمه چې د تاجکستان د اوږدې مودې راهیسې هڅه کوله تر خپل کنټرول لاندې یې راولي. د تاجکستان د مقاوماتو په وینا د وروستۍ نښتو په وجه د 8 تنو سخت دریځو او د دې هیواد د یو منصوبدار په ګډون 9 تنه د بدخشان کوهي په سیمه کې وژل شوي دي. د 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی تاوتریخوالی ده چې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یو ترهګر ډلې 114 غړي د دې هیواد په روشنا سیمه کې نیولي دي او 8 تنه نور لا هم په تیښته دي. په دې ترڅ کې د تاجکستان استخباراتو یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه سیمه کې اوس حالات عادي ده. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.